کوونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو او لیدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو دا څو ورځې راسي لږ مریض وم، ستونی مې هم خراب او بس تبې مې وې، نو د دې لپاره پروګرامونه مې نشو کولی. په دې وخت کې بیا ډېر څه تېر شولو، څه نوې پېښې وشولې چې په هغې کې یو د ملي تلویزیون هغه دغه و، د لوګو وه چې هغه د ملي بیرغ څخه جوړه شوې وه، هغه هم لرې شوې وه. بیا خپله ملي بیرغ باره کې هم ډېر زیات بحثونه روان وو او ورسره د پاکستان کې هم حالات کړکېچن وو، ځکه چې عمران خان چې دی د هغې په خلاف باندې عدم اعتماد راځي او هغه کوم دغه چې دي نمبر یې په د قومي اسمبلي و یا پارلمان کې هغه راتکاري نشي پوره کولی، ځکه چې د پاکستان اسټبلشمنټ چې موږ ته پنجابي آرمي یا فوز ویو، هغې د دغه چې دی د هغې کوم لاس چې به د عمران خان په ولو باندې پروت و، نو هغې هم تلرې کړی دی، هغه سپورټ اوس هغه نه لري. نو کېدلی شي د هغې په خلاف باندې دغه عدم اعتماد ووټ کامیابه شي او عمران خان هم د دغه نه چې دی ګوښه شي د خپل صدراعظمۍ نه. نو د هغې نه مخکې چې تبصره شروع کړم د پروګرام مطابق د خپلو لوګو نه به د خپل پروګرام آغاز شروع کړو، ځکه چې راځئ چې لوی افغانستان شو سره بس هغه تقریبا 40 سکنډه ده. د هغې نه وروسته بیا زه خپلې خبرې کوم. لومړی تاسې هغه درسره واورئ. راځئ چې لوی افغانستان شو سره، راځئ چې لوی افغانستان شو سره، په در او بر کې یو افغان شو سره، یو افغان شو سره. د احمدشاه بابا را پاتې وطن یو ځل چې بیا یې واکداران شو سره، یو ځل چې بیا یې واکداران شو سره، په لر او بر کې یو افغان شو سره، په لر او بر کې یو افغان شو سره. راځئ چې لوی افغانستان شو سره. ملګرو بس سندره تاسو واورېدله، ځکه دا خو مکمله سندره ده، خو ما ته صرف دغه خپله لوګو جوړه کړې ده، ځکه چې دغه دی ده موږ به خپله د لوی افغانستان دپاره چې ځینې خلک بیا وایي چې تاسې لوی افغانستان نه بلکې یو افغانستان استعمالوئ، ځکه چې پښتونخوا خپله هم افغانستان دی. دا خو حقیقت دی، خو لکه لوی افغانستان ځینې خلک داسې فکر کوي چې لکه که نیم نیم یو ځای شي لوی شي، او بل دا چې دی لوی چې دی خپله د یو عظمت دپاره استعمالېږي، لکه څنګه چې دوی انګلند ته ګریټ برټن ورته وایي. نو هغه ګریټ برټن خو اوس دومره غټ نه دی او نه دومره لوی دی، خو دې په خاطر باندې چې هغه خپله انګریزان چې دي هغوی ته د یو په عظمت باندې هغې منلی دی، یو د عظمت قایل دي ورته، نو دې په خاطر باندې ورته ګریټ برټن وایي. لکه څنګه چې موږ لوی قندهار یا استراګان استعمال یا لوی ننګرهار، داسې لوی افغانستان نو که چېرته الله پاک دغه تر مرګلې پورې لوی افغانستان جوړ کړي او خپله افغانان کوشش پکې وکړي، نو انشاءالله تعالی جوړېږي به. راځو ملي بیرغ ته. ملي بیرغ همیشه بیرغونه چې دي د یو هیواد په دې وختونو کې پیژندګلوي، په هغې باندې د هغه هیواد پیژندګلو په نورو هیوادونو کې کېږي، لکه څنګه ځکه ځینې وخت کې بیا داسې کېږي چې هغه د هغوی په هغه سفارتونو باندې ولاړ وي هغه بیرغ، او ورسره بیا داسې چې لکه کله کوم ځای کې لوبې کېږي، که هغه د کرکټ وي که د فوټبال، که هر قسم لوبه چې کېږي، په بیا هغه وخت کې چې کوم هغه کرکټ ټیمونه چې لوبه پیل کېږي د ملي بیرغ او ملي سرود نه آغاز کېږي، هلته د هغه هیواد ملي بیرغ که د هر هیواد هغه پورته کېږي او ورسره د هغې ملي سرود چې دی هغه غږېږي، د هغې هغه پیژندګلو کېږي او هغې خپل هغه د هر هیواد هغه خپل هغه کوم کسان چې دي خپل ملي بیرغ او ملي سرود ته بیا ډېر احترام لري او هغې ته په ډېر زیات احترام باندې ولاړ وي. نو داسې زموږ خپله موږ هم یو ملي بیرغ لرو چې هغه ملي بیرغ چې دی زموږ هغه دغه درې رنګه بیرغ دی، دا د کلونو راهیسې د افغانستان ملي بیرغ دی. خو دلته بیا ځینې داسې ګوندونه دي چې هغه د ملت خلاف باندې راغلي، لکه اوس کله چې خلقیان پرچمین راغله هغې هغه ملي بیرغ یې خواته کړی، بیا د هغې په ځای باندې خپل بیرغ چې و هغه سور بیرغ به یې هغه بیا لګوو چې دا هم د ملت سره ظلم کړی و، ځکه چې دوی حکومت نیولی او دوی کوم
ولس دغه کړی نو فتح کړی نو او نه په ولس باندې فتح کړی و خو دا راغلی یو نظام چپک خلقین او پرچمینو په باره کې زراګم نو هغه رال خو دا غي سره دوی به بیرغ بم چپک و داري او لکه د نظام چې بدلیدو بل نظام خپل بیرغونه لګول ځکه دا خپل د افغانستان سره ظلم کوي د خپل ولس سره ظلم کوي ځکه چې هغه منظور شوی بنو دی خپل بیرغ پورته کوي همداسې به د مجاهدینو په وخت کې چې کله رباني راغی نو هغه خپل بیرغ ځان سره لګول او به طالبان چې راغله هغه خپل بیرغ ولګو بیرته به دغه تیر جمهوریت چې راغی نو هغه واغه لوی جرګه چې راوخته به دغه بیرغ بدل کو هغه خانه بیرغ چې د امان الله خان د په وخت کې وو هغه بیرغ بیرته به دغه په درې رنګ بیرغ په دې درې رنګ بیرغ کې خپل سپین رنګ هم پکې شو سپین بیرغ په دې کې دوه طرف ته چي دي سپین بیرغونه ودرولي دي خپل په دې بیرغ کې نو دا پکې شته دا بیرغ ولس منلې دی او ملي جرګې هم منظور کړو چې دا بیرغ سوي دی چې چیرته طالبان دغه بیرغ سره کوم ستونزه لري او کوم مشکل سره لري به په کار دا چې ولوي جرګه راوغواړي او دا غي څخه پوښتنه وکړي چې تاسو د بیرغ په اړه باندې یا په اړه باندې منګه بدلو تاسو څه نظر لرئ به چې چیرته هغه سره د خپل دغه چې فلال دغه چې د طالبانو دغه کوم ګوندی بیرغ شته چې چیرته دا ور سره به پاغه ومنو ملت سره ومنو لوی جرګې ور سره ومنو به پاغه کې په پاغه صورت کې کولای شي دغه بیرغ بدل کی خو هغه اول په لوی جرګه کې د منځوري او هغه اکثریت باندې بداده واړی کې چې د ملي بیرغ کېږي په پاغه به کې نه د سیخو هر ګوند بر عزیزان سره ملي بیرغ راوړي هغه د یواد پیژنګلو ته د خپل ضرر دي ځکه هر وخت کې ګوره چې کله یو انسان پیدا شي او نوم چې پکې دی په غنوم د ماغي نوم شي تر څو پورې چې هغه وفات کیږي او د پرې هغه په ماغه نوم باندې یادېږي دسه د ډېرو هیوادونو بیرغونه چې دي هغه نه بدلیږي ځکه هغه منل شوي ټول منلي لکه اوس وګوره په پاکستان کې هر نظام بدلیږي را بدلیږي مګر ماغه بیرغ چې دی ما خپل بیرغ دی او ماغه پخوانی کومه ترانه چې دا پاک سرزمین شاد با چې ترانه په فارسی باندې هغه په دغه د پولیسټي کې په اردو مشته هغه نه بدلیږي دسه د ټول هر هیواد هغه بیرغونه چې دی هغه نه بدلیږي سید نظامونه بدلیږي را بدلیږي یا د کودتا د لارې راشي او که په د ور د لارې راشي هغه بدلیږي مګر بیرغونه او هغه ملي کوم دغه چې دي ارزښتونه هغه نه بدلوي طالبان ته په کار داده چې دغه بیرغ کې لاس وهنه ونه کړي کار څه کول غواړي لومړی باید خپل ملت ته دغه وکړي هغه څخه پوښتنه وکړي به د هغې د خوښې مطابق فیصلې وکړي ځکه چې طالبان کله هم کارونه وکړي د ولس په زړونو کې چې کله ځای جوړ کړي بیا داسې یوه غلطیګانې دوی پیل کړي چې هغه ولس چې دی بیرته هغې هغه د زړه چې دی بیرته د طالبانو خلاف شي یا وتورېږي ورنه په کار نه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې د ولس ضدیت راوپاروي دلته چې هر نظام چې کله هم راغلی او د زور او کبر او جبر نه د خپل ولس سره کار اخیستلی دی هغه نظام به پاتې شوی نه دی او د منځه تللی دی نو په کار همدغه ده چې دغه بیرغ چې دی په دې کې لاس وهنې نورې ونه شي او دا دې ته لکه اوس هغه د طالبان باید نور کارونه وکړي صحیح دغه د افغانستان کې یووالی راوستو دغه صحیح کار کړی او هغه د قدرت جزیرې وې هغې ختمې کړلې لنډغرې ختم کړل افغانستان یې د تجزیه څخه بچ کړو دا ټول د افغانانو سره لکه دغه وکړه یو ښه دغه چلند وشو په دغه هیواد کې او افغانان دوی دغه ښه مني خو ورسره په څنګ کې ځکه چې کله دوی ملي ارزښتونو ته لږ شانته دغه وکړي لکه کوشش وکړي چې هغې کې بدلون راولي بیا بېرته ورنه ملت هم خفه کېږي نو په کار دا ده چې هر څه چې کوي باید مشورې د لارې وشي نو دغه مسله وه بیا په دې وختونو کې دا دغه هم ډېر زیات روان و لکه په دې باندې خو چې لکه ځینې خلک یې لکه هغه بې راضي دلته که نه لکه په سوشل میډیا کې کنځلې کوي موږ د کنځل والا نه یو موږ خپل څه چې لارښوونې دي لکه هغه به طالبانو ته کوو بیا د طالبانو کار دی چې هغه مني که نه مني ځکه هغه د ولس غوښتنې دي هغه باید سړی طالبانو ته وړاندې کړي چې دا د ولس غوښتنې دي که دا ومنئ په دې درنه ولس خوشحالېږي ولس به ستاسې ستاینه وکړي ولس به درسره ودرېږي که چېرته تاسو د دې خلاف ځئ ولس به هم ستاسو خلاف وي او ستاسو په مقابل کې به راپاڅېږي نو په کار دا ده که غواړئ چې ولس درسره ودرېږي نو د ولس سره ودرېږئ بل دا کار دی تاسې نظام چپه کړی تاسو
نظام فتح کو تاسو ولس نه فتح کړي ځکه چې ولس به څه فتح کړي بل ځنې بې اخلاق ځنې وخت د سوي دا غلام بیرغ ورره بیرغ غلام او آزاد نه هغه انسانان دي چې غلامان کیږي او ازادي نو دا خو دي کې خو بیرغ به ملامتي یا کوم ګناه نشته دی چې هغه تاسو هغه ته ځنې خلک چې دا بیرغ غلام بیرغ دی ځکه دا د بې خلطوم نه دا خبره کیږي ځکه عقلمن سړی خو دا خبره نه پیږي دا خو یو دغه دی یو بیرغ دی که آزاد سړي په لاس کې او آزاد بخکاری او که د غلام سړي په لاس کې او هغه بیرغ به سره دغه ما د سړي پیژندګلو کوي هغه نه هغه بیرغ هغه خپل هغه انسان پیژندګلو نو په کار دا ده چې دغه رقم خبرې د سوشل میډیا د لارې هغه ځنې طالبان هم نه وي خو د طالبانو د بدنامولو په خاطر باندې راځي داسې رقم خبرې کوي او غلط معلومات خپروي چې خلک د طالبانو په ضد باندې ودرېږي دې کې ټول د طالبانو د خواخوږي نه ځکه ځنې داسې خلک هم وي چې داسې یو کړنې وکړي چې دغه راوپارېږي د ولس راوپارئ او د طالبانو خلاف یې کوي ځکه چې پاکستان هم همیشه په کمین کې ناست دي ځکه چې هغه خپل هم نه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سرتاسري حکومت یې سوله راولي افغانان د پرمختګ په لار روان شي نو هغوی دا کوشش کوي چې لکه داسې یو مشکلات جوړ کړي نو په دې کې د هغې هم کېدلی شي ځینې کسان لکه څنګه پخوا ځینې ګوندونو کې به چې وو هغه به د آی اس آی ځینې ایجنټان به پکې وو په هر ګوند کې شته دی په حتی په پخواني دولتونو کې هم وو داسې په دې حکومتونو کې هم یا د طالبانو په دې اوسني حکومت کې هم ځینې ایجنټان به وي ځکه هغه د آی اس آی ایجنټان به پکې ځینې نورو هېوادونو د ایران ځکه هغه به داسې کوشش کوي چې افغانان سره وجنګوي د طالبانو ضد کې طالبان باید خپله هغه ایجنټان چې د پردو دپاره کار کوي او د دوی په خلاف باندې ولس راپاڅوي او هغه د دوی په ضد ودرېږي باید هغه رقم دغه چې دي دغه ایجنټان دغه د پردو هېوادونو هغه د خپل صفونو نه وباسي او د افغانانو د یووالي دپاره کار وکړي او د ملي ارزښتونو دپاره کار وکړي نو دا خو و د افغانستان په اړوند باندې ځکه زه دا څو ورځې نه مومم ما مخکې په پیل کې وویل بیا دا دغه چې دی دویمه خبره دا چې په پاکستان کې د عمران خلاف باندې عدم اعتماد ته دوی وایي چې هغه به پارلمان کې د هغې هغه خپله د پی ټي آی ځینې کسان چې وو هغه اپوزیشن طرف ته تللي دي او هغه داسې دي چې لکه دغه د عمران خان په اوږو باندې د پاکستان فوز لاس و نو ځکه دې ته هغه د دې ځینې اتحادیان هم راوستلي دي سره یوځای کړي او د دې حکومت یې پرې جوړ کړی او ځینې چې دي لکه نور آزاد غړي چې هغه په آزاده توګه باندې ولاړو د کوم ګوند نو هغه هم د فوز راوستلي د عمران خان سره کېنولي چې د دې هغه تعداد چې دی په پارلمان کې هغه پوره کړي چې یو سل درې که څو دی هغه په همدې باندې پوره کړی بیا اوس چې دی لکه هغه فوج چې دی هغه د هغې د عمران خان د اوږو نه لاس لرې کړی دی او هغه ځینې خپله د عمران خان د ګوند غړي چې دي لکه هغه هم تېر روان دي لاړ او د اتحاد هغه کوم چې ګوندونه چې آزاد ګوندونه دي او دې سره اتحاد کړی هغه هم د دې خلاف شوي دي نو هغه هم داسې به وي چې کېدلی شي دغه عدم اعتماد چې ورته دا کامیابه شي که چېرته ورسره فوج همداسې بېطرفه پاتې شو پنجابي ارمي بلکې همداسې بېطرفه پاتې شوله د عمران خان حکومت به ختم شي او که چېرته په آخره کې بیا دې سره ودرېدله د عمران خان سره نو بیا کېدلی شي دغه د عمران خان حکومت چې دی هغه دوام پیدا کړي او خپل یو نیم کال چې پاتې دی دا پوره کړي پاکستان کې هر حکومت چې لکه هغه د پاکستان فوز یا هر ګوند چې د پاکستان فوز په قدرت راولي او چې کله وغواړي هغه بیرته د قدرت لرې کوي هلته بغیر د پنجابي فوز نه هیڅ ګوند چې دی هغه په حکومت کې نشي راتلی ځکه دې په خاطر باندې فوز لکه دیو دغه کومه بودیجه چې کلنۍ بودیجه چې جوړیږي هغې کې بیا 15% چې ده هغه بیا فوج اخلي نو هغه داسې خلک دغه کوي چې بیا دې کې لږ مخالفت وکړي یا وایي چې دا لکه اضافه کله کوم دغه چې ته وغواړي بودیجه چې وغواړي بیا د سوال ته وشي دا په کوم ځای کې ولګېدلی چې یو چې رسم دوار هغه حکومت چې دی هغه خواته کوي عمران خان زما لکه خپله وو پښتون خو زموږ ولې بدل شو د دې په حکومت کې رښتیا 12 وزیران هم پښتانه وو خو دا داسې وو چې لکه واک دې سره نه و دا هسې چې و لکه یو قسم ګوډۍ چې تارونه پکې او شاته هغه سړی هغې ګډوي دا داسې فوج ګډوو لکه څه چې فوج غوښتل هغې په دې باندې کول نو د خپله دې حکومت نه و لکه دا چې راغی هغه په نصاب کې چې یو پښتو کتاب و هغې هم لرې کړو کنه لکه زما خاص کر زما چې د دې سیاست ځکه باندې شو نو ځکه دا داسې
لکه نو چې دې سره واک وو یا د دې د وزیرانو سره واک دا دې ته کنه لکه ماغه ګورېګانې چې د بل پلاس کې ډوبېږي او ګډېږي دا ماغه شانته وو یعنې که عمران خان که چېرته په خپل قدرت په خپل زور باندې راغلی وی او هغې د پښتنو د ګټې دپاره کار کولی په هغه وخت کې بیا دا پښتون و نو چې پنجابی راځي د هغې نه بیا هم دا پښتون ښه نو ځکه دې ته ځینې پښتانه هم په دې باندې پکار وو چې و خو پښتون خو پنجابي راوستلی و شاته د پنجابي فوج لاس و اوس هم چې هر ګوند راځي همدغه فوج بیا راولي ځکه چې تر څو پورې د دوی د پنجاب د بوټ پالش نه کي هغه ګوند یا هغه پارټي یا هغه مشر چې دی هلته په دغه کې په حکومت کې نشي راتلی ځکه دا چې دا پاکستان چې دا په زوره باندې دوی قایم کړی دی او جدا کېږي نه ځکه چې شاته ما یو فوج دی یو قدرت دی هغه پنجابی دی هماغه شاته ولاړ دی او هغه د پنجاب د ګټو دپاره دغه ټول درې واړه صوبې چې دي دا د پنجاب غلامان یې ساتلي دي ټول وسایلو له استعمالوي په ژبه یې ورله قبضه کړې ده ژبه یې ترېنه اخیستلې ده وسایل ترېنه اخلي او دغه نور قومونه خپل غلامان ساتي نو له دې لپاره هغه پنجابیان چې دي هغه خو د فوج سره ولاړ دي هغه د پنجاب زه چې د میډیا وایم هغه هم د فوج طرفداري کوي هم مخکې چې د نیوکه وکړي هغه هم دغه اوس وګورئ چې کله عمران خان اوس د صدر اعظم نه لري شو هغه بیا په فوج باندې نیوکه کوي خو مګر فوج به د هغې دپاره بیا داسې لاره جوړوي او داسې تورونه به پرې پورې کوي او په میډیا کې به دومره سپک کړي چې بیا به خلک د هغې سره نه ودرېږي ځکه د هغې سره هغه میډیا مي او بیا چې هغه د میډیا د لارې وغواړي ما هم سپکوي او لکه څنګه چې اوس د سپکوالي دپاره یې ول هغه یو څو موده مخکې دا د دغه سره بدنامه کړو په جنسي اړیکو باندې مراد سعید سره ډېرې بدنامه کړو ځکه لاول خو هغه دا کتاب ډېر پخوا لیکل شوی مراد کتاب چې دی هغې باندې چا خبرې نه کولې خو چې کله دې یو وخت کې داسې ویلې که چېرته زه لرې شم زه به د صدر اعظم نه زه به ډېر خطرناکه شم نو فوج سمدواره په محسن بیګ باندې یوه خبره په یو دغه کې وکړه په تلویزیون کې الکترونیکس میډیا چې د تلویزیون د لارې بیا چې و هغه شی به کوټ کېدو په قومي اسمبلي کې په هغې باندې بحث کېدو هغه صفحې به یې دغه کولې هغه خو سپک شو مراد سعید هم سره سپک شو دواړه په جنسي تور باندې تورن شولو او سپک شولو دا چا وکړه دا دغه پنجابي میډیا وکړه ځکه په دې خو یو خو پښتانه بدنامه کړه او بلې چې دی هغه دا یې تیارې داسې برابر کړو که بیا کله د حکومت نه لرې شي نو نه به پرې ګل خان بېرته یقین کوي او نه به پرې بل پښتون یقین وکړي ځکه د هغې په دغه کې فکرونو کې هم بدنامه کوي نو دغه شان خلک چې دي هغه به دوی استعمالوي چې کله استعمال کړي بیا وروسته چې دی ډېر بېکاره کړي او خراب یې کړي نو زه به فقط زه سرته که ودرېږه که څه تاسې دا یو څو دغه زر وګورو نو بیا به د خیر سره دغه وکړو چې دا څنګه چل دی ولې نه دغه کېږي څنګه دا دلته دغه کومه کلیک کومه اوس که چې ته وشي یو څو کمنټه به زر دغه وکړو دې کې به ځینې دې کې دا دغه چې دي لکه قضا دا دغه دي دا یو نیم فارسي باندې پکې شخو هغه به زه وروسته بیا بلاک کړم ځکه فرق نشته سلامونه او احترامات تاسو ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي هم ټول بس نړۍ مننه وروره نوی کال د ستا هم مبارکي ژوندی اوسې وروره دولت خان احمدزی ورور دی او دولت خان احمدزی ورور څه لیکل ماتم زازې وروره هیله کوم یو ښه کمنټ ستاسو سره خوند کوي په خبرو ستاسو شخصیت خرابوي مننه وروره هغه به زه وروسته بیا خپله بلاک کوم زه هغه چې هر څه کوي هغه خپله د هغې خپله کورنۍ تربیه ښکاره کوي دومره کیسه کې مه اوسېږه دولت خان احمدزی وروره ځکه ته خپله یو ښه انسان یې لکه دې په خاطر باندې دا بالکل وروره همدې په خاطر باندې موږ هم خبرې پرې وکړې ځکه تاسې لیکلي دي احمدزي ورور چې دا نوې پالیسي د ملي بیرغ په وړاندې چې کومه پرېکړه شوې بالکل دا غلطه پرېکړه ده بالکل په دې باندې زه مریض هم که ما پرې مخکې غوښتل خبرې وکړم د سوشل میډیا له لارې پرې ډېرو افغانانو خبرې هم کړي دي مننه تاسې خپل نظر موږ سره شریک کړو یوه نړۍ مننه زه دا بل کوم ورور دی دې کوم چې رالېږلي عثماني صاحب ستاسې په اړه د لر او بر افغانانو ته د امن خوشحالۍ پر هیله نړۍ مننه اکبر وروره نوروز مبارکي درته وایم نړۍ مننه ژوندی اوسې وروره تا ته دې هم مبارک وي بله ورځ د یو ډېر ښه پروګرام هم شوی و زموږ دلته یو افغانان دي موږ سره هغوی به
اتحادیه لري او ټولنه لري، د هغه د لارې یو ښه پروګرام کړی، یو سندرغاړی مو ته راوستلی و. دا چې دی د شایسته افغان ماشاءالله را لېږلی، مننه، ژوندی اوسې وروره. او احمد حبیب ورور هم دغه را لېږلی، سلامونه را لېږلي، ژوندي اوسئ. دغه ټولو ته د ټولو څخه نړۍ مننه. ستاسو د هر یو څخه یوه نړۍ مننه وروره. بس انشاءالله تعالی بېرته به په همدې وخت باندې یو سبا ته نیم بیا بېرته انشاءالله تعالی نور بېرته خپلې تبصرې به هم کوم. ما دې کې یو بله دغه هم پیدا کړې ده، ډیلی موشن په نوم باندې، او یو څو نور دغه دي، بیا به خپل پروګرامونه د خیر سره هلته هم په ژوندۍ بڼه ښکاره کېږي. ځکه اوس هم دا سیستم داسې دی چې دی کې اوس لکه زه په همدې وخت کې په ټویټر، یوټیوب، فیسبوک او ډیلی موشن کې که نه لکه دا زما پروګرامونه ماته په ژوندۍ بڼه ښکاره کېږي، بیا مالته پاتې کېږي. نو انشاءالله تعالی دې کې بیا زه ګورم، خو یو ټیک ټاک کې نه کېږي، د ځای نه چې راسم ټیک ټاک کې ښکاره شي. هغه ما د دغه سره سټوډیو والا سره خبرې کړي، که چېرته هغه هم دغه کار کې وکړي او هغه هلته هم ښکاره شي، نو هلته ښه دی. ځکه ډېر ځوانان چې دي هغه ټیک ټاک کې دي، خو په فیسبوک کې ډېر لکه پروګرامونه به خلکو ډېر کتل. اوس هغه فیسبوک تقریبا ما مخکې خبرو کې ویلو 2.5 میلیونه چې دی هغه دغه چې دي وګړي اوس هغه فیسبوک نه کاروي، د هغې په ځای باندې ټیک ټاک او کلب هاوس او نور پیدا شوي دي. هغې کې ډېر زیات دغه چې دي غړي هغه هلته فعاله شوي دي. او بیا خاص کر ټیک ټاک یو خاص کر هغه ځوانان چې هغه د 10 نه لاندې دي، او خاص کر 16 او 14 منځ کې چې هغه اکثره ټیک ټاک کاروي، ځکه هغوی دپاره هلته ډېره غټه سرګرمي پکې ماغوي. ځکه دغه خاص کر دغه ځوانان چې هغه بیا داسې سنجیده پروګرام او دغه پروګرامونه هغوی نه ګوري. هغوی خوښېږي چې یو پروګرام کې کنځلې پکې هره خبره چې هغه په جذباتو سره وشي، په کنځلو سره وشي، په قهر سره وشي، په څه سره وشي، نو هغه شان پروګرامونو کې هغوی ډېره دلچسپي لري. او هغه موضوع بدلوي را بدلوي، ځکه هغه د خبرو تسلسل داسې مقصد دی چې لکه که یوه ورځ یوه پالیسي ولري، سبا ته بیا هغه بدلوي، بیا بل شی وایي. او بل هغې کې اکثره داسې دي چې دوی ټول مجردان دي، نو هغه نورې مسلې هم پکې دغه کوي، څېړي یو بل سره. نو نور څه کومنټ نشته دی، بس ما دغه څه چې هغه مې ولوستل. نو تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله جل جلاله په امان.